سلامونه علیکم احترامات خدای وکړ ټول بروغ جوړ او د صحت کلیبه مو پرته وي تاسو ګورئ ټیکنیک یوټیوب چینل هیله لرم ټول به راته روغ او جوړ وئ نننۍ ویډیو کې به تاسو ته ښایم چې هر کله تاسو انټرنیټ خلاص کړئ نو ستاسو وټساپ کا فکر مو وي په اتومات ډول میسیجونه راځي هغه خلکو چې تاسو ته میسیجونه کړي وي ډبل ټیک ورځي هغوی په دې پوهیږي چې دا انټرنیټ خلاص کړی دی او یا زما میسیجونه مثلا کتلی یا نه دي کتلی نو تاسو به نن هغه میسیجونه چې هغوی ته ډبل چیک ورځي هغه به څنګه ختموي یعنې تاسو به ځان افلاین ښکاره کوئ چې هیڅ آنلاین شوی نه یم اما تاسو به په انټرنیټ کې کار کوئ ستاسو فیسبوک به کار کوي یوټیوب به کار کوي هر څه به مو کار کوي خو اما کله چې تاسو ته چا میسیج یا کوم څه کړي وي هغوی ته به معلومات نه کېږي هغوی ته به ډبل چیکونه نه ورځي هماغه یو چیک په عملته پاتې وي نو دا به څنګه کوئ په دې ویډیو کې به تاسو ته مکمله طریقه ښایم تر ټولو دمخه تاسو که چېرته زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست نو لازما زموږ ټیکنیک یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او همداشان فیسبوک پیج در سره فالو کړئ او ټیک ټاک مو هم در سره فالو کړئ راځئ دا ویډیو په طرف تاسو ته به په دې ویډیو کې ټوله طریقه ښایم تر ټولو دمخه تاسو یو اپلیکیشن ته اړتیا لرئ هغه تاسو په سکرین باندې ګورئ نیټ ګارډ دغه اپلیکیشن چې کوم دی دغه به تاسو په خپل موبایل کې را ډاونلوډ کړئ هر کله مو چې کله په خپل موبایل کې دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړ د هغې وروسته به تاسو دغسې کوئ چې پرمیشن به ورکړئ دلته په خپل موبایل کې چې هر څومره پرمیشن و نو کله مو چې پرمیشن ورکړ د هغې وروسته پاس دغه یو کلیک کونج کې آپشن وګورئ پاس کونج کې تاسو مې دلته نښاني کړ په دې باندې به کلیک وکړئ دلته به اوکې ووهئ دلته به اوکې باندې کلیک وکړئ دلته به دا را به شئ اوکې باندې به کلیک وکړئ دلته به لږ انتظار شئ دا نیټ ګارډ وګورئ دغه څنګه دی اکټیویټ دی د هغې وروسته به بیک شئ تاسو اوس ګورئ دغه فعاله شو اوس زه راځم دلته وټساپ په تاسو به دغه پروګرامونو کې پیدا کړئ کوم ایپس چې دي په دې ایپس کې به لاړ شئ خپل وټساپ که وټساپ بزنس مو بندولو که وټساپ مسنجر مو هر یو مو چې بندولو دلته تاسو وګورئ وټساپ زه بندوم دلته به دغه د وای فای په نښان هم کلیک وکړئ او دلته دغه د شبکو په نښان به هم کلیک وکړئ اوس تاسو ته چې هر څوک میسج کوي دوی ته به هلته یو ټیک ورځي دویم ټیک به نه ورځي یعنې دوی ته به دا معلومات نه کېږي چې موږ دغه کوم مربوطه کس ته چې میسیج کړی دی دا تر اوسه لاین شوی دی نه دی لاین دوی ته به هیڅ د لاین کېدو معلومات نه کېږي دوی ته به هماغه یو ټیک ورځي بس که ستا خوښه راشه مثلا یوازې د ډیټا په وخت کې کله چې زه ډیټا خلاصوم زما وټساپ ته بند وي بیا به دستګاه بند کړي او که وای فای په وخت کې دستګاه د خلاصه وي چې وای فای کنیکټ کېږي زما وټساپ ته بند وي نو دغه سیټینګونه ته پکې کولی شي کوئ چې نه صفحه دې بند وي بس صفحه به یې بند کړي دلته په څنګه پاتې شوه کله کله مونږ په کورونو کې ماشومانو ته که خیال مو وي موبایل ورکړو هغه فیسبوک کې یو شی بل شی ګوري مثلا په دې ویرېږئ داسې نه چې کوم څه اپلوډ کړي فیسبوک ته زموږ د ګیلرۍ څخه یا که نه یا داسې عکسونه څه واخلي هغه فیسبوک سټوري کې یا اپلوډ کړي نو د دې په خاطر هم تاسو کولی شئ له همدغه پروګرام څخه ګټه واخلئ راشئ دلته کله چې ماشومانو ته تاسو خپل موبایل ورکوئ یو څه ورباندې محدودوئ یعنې په چې فکر کوئ چې په دې شي کې دی لاسوهنه نه کوي نو مثلا فیسبوک ته دلته به راشئ دا وای فای او دا دواړه به بند کړئ بس تاسو فیسبوک به هم کار نه کوي اوس پاتې شوه خبره د دې اپلیکیشن دا اپلیکیشن به تاسو چېرته پیدا کوئ که په فیسبوک باندې ویډیو ګورئ تاسو لاړ شئ لومړي کمنټ ته په لومړي کمنټ کې به ما تاسو ته د ټلیګرام چینل لینک در وي ما به تاسو ته هملته اپلوډ کړی وي تاسو کولی شئ له ټلیګرام چینل څخه یې را ډاونلوډ کړئ زموږ ټلیګرام چینل به هم در سره سبسکرایب کړئ د بهترینو معلوماتو لپاره او په څنګه پاتې شوه که یوټیوب کې ګورئ یوټیوب کې هم زموږ لینک په لومړي کمنټ کې هم شته ډسکرپشن کې هم شته له هماغه ځای څخه یې راخیستلی شئ او که چېرته په ټیک ټاک باندې ګورئ نو لازما لاړ شئ زموږ ټیک ټاک کمنټ ته په کمنټ کې تاسو کولی شئ چې همدغه لینک ترلاسه کړئ او همدغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ نور ډېر اپلیکیشنونه هم موجود دي خو هغه سم کار نه کوي دغه یو 100% دی یعنې کله مو چې دغه آف کړ هیڅ معلومات به چاته نه کېږي د دوی د نوموړي کس ته میسیج شوی دی یا نه دی شوی هیڅ معلومات به ورته نه کېږي نو لازما د در سره ډاونلوډ کړئ ډېر خوندور سیټینګ دی په خپلو موبایلونو کې ترسره کړئ نو د داسې نورو ویډیوګانو لپاره لازما زموږ د فیسبوک پیج در سره فالو او یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ که چېرته ټیک ټاک لرئ لازما ټیک ټاک هم در سره فالو کړئ تر بلې ویډیو الله په امان ښې شي ښه وختونه دغه اپلیکیشن باندې به کلیک کوئ کله مو چې کلیک وکړ اګري باندې به کلیک کوئ اګري باندې مو چې کله کلیک وکړ کوم پرمیشن چې دلته غواړي هماغه به تاسو ورکړئ مثلا پاسې درته لیکلي وي نیټ ګارډ از ډیسیبل یوز د سویچ اباوټ انیبل نو دغه به څنګه وکړئ دا به تاسو ټول دلته خلاص کړئ الاو به ورکړئ دلته به دې ته اجازه ورکړئ